أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. دا سورة آل عمران 119 نمبر آیت مبارکہ صحیح سا تلاوت شوا. ها انتم اولائی خبردار تاسو اے مومنانو تحبونهم منک ویاد دوی سرا ولا يحبونكم او دوی مینا نکوي تاسو سره وتؤمنون بالکتاب كله او ایمان لري تاسو په کتابونو ټولو باندې. واذا لقوكم او هر کله چې دوی تاسو سره مخامخ شي قالوا دوی وای آمنا منگو ایمان راولی دے. وَإِذَا خَلَوْا او هر کله چې دوی جدا شي عضوا علیکم الاناملا چکونا لګوي استاسو د ترقی په وجه سره الاناملا پسرونو د ګوتو خپلو باندې من الغیظ د غصې د وجنا. قلت اوایا موتو بغیظکم مړشی په غصې خپل سره. ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله علم ده په هغه خبرو چې په سینو کې دي. په دې آیت کې سلور علتونه ذکر کړي او دا منافقانو پورې خاص دي. ها انتم اولای مفسرین ویو دا ها د پاره د تنبیه ده او دا خطاب مومنانو ته د تنبیه ده د زورنې پتور باندې نه ده. ځکه د زورنې په ځای کې بیا ها اولای ذکر کېږي. لکه سورت بقره 5 نمبر آیت مبارکه وګورئ آی کې دا خبره ذکر کړي. 85 نمبر آیت مبارکه بیا د زورنې د پاره ذکر کړي. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم بیا تاسو دغه کسانو وجلو یو بل را پناه حقا. او سورت آل عمران 65 نمبر آیت مبارکه وګورئ پای کې مویا 66 نمبر آیت مبارکه د سورت آل عمران پای کې ویا ها انتم هؤلاء حاججتم خبردار تاسو اے خلکو جګړه کولې شي پاغس کې چشتا تاسو لرا پای کې علم
او دلته صرف اولای ذکر کړی دی تحبونهم تاسو مینا کوي د دوی سره او مرادو د محبت نه دا غوی خیر خواهی کول دی دا غوی خیر خواهی کولو هغه مراد دی تحبونهم یعنی تاسو دا غوی سره مینا کوي او دا مینا د خیر خواهی ده یا مرادو محبت دے په سبب د اظهار د دوی اسلام لرا وتؤمنون بالکتاب كله مراد د کتاب نا قران کریم دے مفسرین ویا او كله په دې کې اشاره ده چې ستاسو په نظر په قرآن کې هیڅ شک نشتا او دوی بعض حصہ د قرآن منی او بعض حصہ د قرآن کریم نه منی یا مراد د کتاب نا جنس آسمانی کتابونه دي ګور تاسو تورات انجیل قرآن ټول کتابونه الهیه منی او دوی صرف خپل کتاب منی او خپل کتاب کې بیا بعض منی بعض نه منی لکه قرآن کریم کې ویا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وإذا لقوكم قالوا آمنا او کله چې دی مخامخ شي تاسو سره نو وای دی مونږه ایمان راوړی دی دا قول د دې په منافقت او په دوکه باندې بنا دی وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ او کله چې یوازې سي نو چې پتا سو سرونه د ګوتو عز ویل کېږي چک لګول دی چې غاښونو باندې په ګوته باندې چک ولګیا انابل جمع د انملتون دا سرونو د ګوتو ته ویل شي غیظ ویل کېږي سخت غضب سخت غصې ته ویل کېږي او ګوره چک لګولو دا کنایه د ډېرې غضب نه د ډېرې غصې نه نو ګوره ګوته راوالي خوله کې کېدي نو ډېره غصه ورله ورشي نو بیا راولګېږي غاښونو باندې زور ورکړي نو خپلې ګوتې خرابې کړي او یا دا کنایه دا د خپیمانه کېدلو نه سورت فرقان 28 نمبر آیت مبارکه وګورئ سورت فرقان 28 نمبر آیت مبارکه کې وایي وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ او هغه ورځو چې چک بلګوي ظالمان علی یدیه په لاسونو خپلو الله یقول وایوا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا هاي افسوس مال راجنی ولې مې سره د پیغمبرو لاره د تابعداریا مونږ وای کنه غم او خادی کی د الله د پیغمبرو طریقې راونی سي په دې باندې عمل وکیا نو خلک رسمونو ته تکړه دي ها قیامت کې بیا په لاسونو باندې چکونه بلګیا چې ما ولی د پیغمبر طریقې تابعداري ولی مې نه کوله الله
علیکم او دا متعلق دے عزو پوری یعنی پترک استاسو یا متعلق دے پیو پٹ لپس پوری خنیقین علیکم سخ خفگان کونکی پتاسو بانے امام قرطبی رحمہ اللہ ویا دا صفت د دې زمانی په ډیرو بدعتیانو کې موجود دی ولې نن سبا نشته څه دا بدعتیان دا نشي برداشت کولی چیرې ولې دوی دا دومره ترقي وکړله بس بدعاتو باندې خوشحالیږي قل موتو بغیظکم او آیا چې مړه شئ په خپله غصه مفسرین ویا دا دعا د شر د هغوی ته ډېره غصه درتغلې ده نو بس د دې غصې د وجې نه مړ شه مخامخ ورته ووایه په شیشه ورته ووایه ګوره الله به دین لره دین حق لبا غلبه ورکوي دا دین به ستاسو د مرګ نه مخکې پوره شي نو د دغې غصه کې به مړه شئ نو که تاسو د غصې نه مړه شئ والله د دې پروا نه کوي ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله پوهه دی په رازونو د سینو یعنی دی کې جواب دی یو سوال دی چې ګوره مخکې ویل وما تخفي صدورهم اکبر وما تخفي صدورهم اکبر ولا يحبونكم نګوره من الغیظ نګوره دا یو دا وما تخفي صدورهم اکبر دویم ولا يحبونكم او درېما من الغیظ نو دا خو سینه کې پټ دي که نه